اتیا په سلو کې پښتنو د خپل ټبر قام هویت او هیواد سره خیانت کړی دی او لا یې هم کوي. چا د څو افغانیو په بدل کې، چا د څو ډالرو په بدل کې، چا د یوې میرمنې په بدل کې او چا د یوې نوکرۍ په بدل کې هر څه د لاسه ورکړي دي او پلورلي دي. او د بده مرغه نن هم ورباندې ویاړي. که دا لړۍ همداسې دوام ولري، په هیر مو نشي چې تاسې به د پښتو په جامه یو تور داغ پاتې شئ. نه به مو راتلونکی نسل معاف کړي، وبه مو بخي او نه به مو تاریخ وبخي. نن هم وخت لرئ، راځئ سم پښتانه شئ، سم افغانان شئ، د خپل خاورې، د خپل قام، د خپل ټبر، د خپل هیواد بچی شئ او یو بل وزغمئ تر څو د دغه ناخوالو نه چې دا موږ په اخته یو خلاص شو. السلام علیکم ورحمة الله.